چې په ورځ د قیامت زمونږ چې څومره غلطۍ دي خاص کر پټې غلطۍ موږ کړې دي، که هغه د دروغو په حوالې سره دي، که د فحاشۍ او ریانې په حوالې سره دي، که د نورو کم ګناهونه چې موږ کو په عام حوالې سره والي، غواړئ دا چې په ورځ د قیامت د ټول انسانیت په مخ کې، د انبیاو په مخ کې، د ملائکو په مخ کې موږ بې عزته او رسوا نه شو. نن راشئ د بل مسلمان عیب پټ کوي، پای باندې پرده راوارته وي، الله به ستا عیب پټ کړي. هلته څومره اسان عمل دی. نن خو خلکو د خپلو پیجونو د مخ کولو دپاره، د خپلو چینلو د مخکې کولو دپاره په یوټیوب باندې او دا خپل پیج په فیسبوک باندې خلک مخکې کوي په دې بنیاد باندې چې د خلکو عیبونه پټ پټ عیبونه راښکاره کوي او په سوشل میډیا باندې هغه نشر کوي، هغه شیر کوي دې لپاره چې دې نور مشرمېږي، دې رسوا شي په خلکو کې. نه زما وروڼو، د خپل ځان رسوا کولی، خپل ځان شرمولی په مؤمن پرده راورته وي. او نبی صلی الله علیه وسلم هغه دا هم فرمایلي، بل روایت کې داسې راغلی دي، دا یوازې په آخرت کې نه ده بلکې په دنیا کې به الله پتا پرده راوارته وي. بل روایت مسلم کې دا راغلی، ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر الله علیه فی الدنیا والآخرة. چا چې په مؤمن باندې پرده راوارتله، الله په ده باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې پرده راوارته وي. او څوک چې د مؤمن په عیب پسې ورپسې شو، دا په نقصان پسې ورپسې شو، نو الله یې ګورې په دنیا کې به شرموي، دنیا کې رسوا کوي. لہذا زه ټولو خلکو ته کم چې خاص کر سوشل میډیا د هغې استعمال کوي، فیسبوکونو والا، یوټیوب والا، د هغې اډمینانو ته، دارنګې عام کسان چې هغې را استعمالوي، هغې ته درخواست کوم خپل ځان که په دنیا کې په حیا کې ساتل غواړئ، خپل ځان په آخرت کې په حیا کې ساتل غواړئ، د چا عیبونه مه نشر کوئ، د چا نقصانات مه نشر کوئ. ټیک ته یو هغه نقصان دی چې هغه د چا داسې نقصان دی چې متعدي نقصان دی، غل دی، ډاکو دی وغیره، او دارنګې نور نقصانات د خلکو کوي، ته بیا هغه شیر کولی شي دې لپاره چې خلک تې ځان وساتي. لیکن د یو سړي ذاتي خپله ګناه ده او ته هغه شیر کې خلکو ته ښیې، نو دا ګوره ستا خپل نقصان دی، په دنیا او په آخرت کې به ستا بې پردګي الله کوي. بیا نو دا آسان عمل دی، دا موږ کولی شو.